بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې د مسلمانو خویندو لپاره د ځانګړو درسونو په سلسله کې څو مسائل د مسلمانو خویندو لپاره په نن درس کې بیا تر بحث لاندې نیسو. یوه مسله دا ده چې کله ښځه حملداره وي، کوچنی یې په نس وي، که میاشتني ناروغۍ په څېر څه مریضي ښکاره سي، هغه ته حیض نه ویل کېږي. که چیرې د ښځې ماشوم په نس و، مریضي ورته پېښه سول، دا به خپل لمونځ نه پرېږدي، دا به روژه نه پرېږدي، هغه کوم بله مریضي ده. مبسوط لسرخسی دا مسله را نقل کړې ده. و انما لا تحیض الحامل لانسداد فم الرحم، مبسوط جلد 2 صفحه 60، البدائع جلد اول صفحه 43. بله مسله دا ده چې ډېرې ښځې په کورو کې بد عادت لري. هغه بد عادت یې دا دی چې اولادونه یې یو کار وکړي، قسم ورته واخلي چې په الله دې مې قسم یې که دې پرېږدم، په الله دې مې قسم یې که دې حال در پټ کړم، پلار ته دې وایم، په الله دې مې قسم یې که د شي څکه راسه وکړي، په الله دې مې قسم یې که ډوډۍ زما څخه وخورې، په الله دې مې قسم یې که کالي در پرېولم، او دې ته ورته دا الفاظ وایي. دا کار ښه کار نه دی. البته که یې قسم ورته واخیستی نو د هغه قسم کفاره به ورکړي، او که چیرې کفاره ورنه کړل نو غاړې یې بندې دي. او که یې داسې قسم ورته واخیستی چې یو شی د نه و کړی او ورته ویې ویل کوچنی د خطا ایستلو دپاره، بیا دا په خبره وه چې پلانکی کار سوی دی، زوی ته قسم واخلي چې نه دی سوی، یا یو کار نه یې سوی قسم ورته واخلي چې سوی دی، یا کوچنی د مور څه یو شی غواړي، دا مور ورته وایي نسته، بیا قسم ورباندې واخلي، دا بیا کبیره ګناه ده، دا بیخي په کفاره یې غاړې لا نه خلاصېږي، د دې سزا آخرت ته ساتل کېږي، ستره ګناه ده. عون المعبود جلد 2 صفحه 229 کې مسله تفصیلي را نقل سوې ده، او دا د یمیني غموس په اړه چې کوم احادیث دي ترغیب و ترهیب هم را نقل کړي دي. بله مسله دا ده چې ځینې ښځې داسې عادت لري چې د سرو زرو بغیر نورې انګشتریانې د اوسپنې ده، یا د ژړو ده، یا د رصاص ده، دا په ګوته کوي. د دې استعمال دا هم نارینه‌و ته حرام دی، هم ښځو ته حرام دی. بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې بیخي دا شی عام دی. اکثره ښځې دغه انګشتریانې د اوسپنې ده یا د ژړو ده دا په ګوته کوي، ځکه دا د اوسپنې انګشتریانې په دوزخ کې دوزخیانو ته ور په ګوته کېږي، نو ځان ساتل ځینې په کار دی. المحیط البرهانی لیکي: واما التختم بالحديد والرصاص والصفر فهو حرام على النساء والرجال جميعا. المحيط البرهاني جلد 5 صفحه 328. ګوتمۍ د اوسپنې، ګوتمۍ د ژړو، د رصاصو، دا پر نارینه‌و هم حرام دي، پر ښځو هم. ښځو ته بیا د سرو زرو انګشتریانې جایز دي، د سپینو زرو د جایز دي. او الاختیار لتعلیل المختار خو دا تورې هم ورسره زیاتي، هغه بیا د کراهت په الفاظو راوړي دي. وایي ویکره التختم بالحديد والصفور. او بیا وروسته پسې لیکي وایي لأنه حلیة اهل النار وقد نهى عنه الاختیار لتعلیل المختار جلد 4 صفحه 159. بله مسله دا ده چې ډېرې ښځې دا عادت لري اولادو ته ښکنځل کوي، داسې بد الفاظ ورته وایي، داسې سپک الفاظ ورته وایي چې زه یې اوس په مثال کې هم نسم راوړلی. دا کار حرام دی.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. وایي مؤمن مسلمان داسې نه وي چې پر چا طعن وایي، پر چا لعنت وایي، چاته سپکې خبرې کوي، چاته ښکنځل کوي. دا د مسلمان شان نه دی. او نور روایات هم په دې اړه باندې شته. بخاري شریف او مسلم شریف دواړو کې دا روایت راغلي دي، متفقون علیه احادیث. ځان ساتل په کلکه ځینې پکار دی. بله مسله دا ده چې ډېرې ښځې داسې چې کله لمونځ کوي نو ځان یې په پوړني کې ښه ټینګ سره پیچلی، دا پوړنه یې پر غاړه اړولی، دا خوله یې هم پټه کړې. دا خوله پټول په لمانځه کې مکروه ده. په ښځو کې دا عادت ډېر وي. المبسوط لسرخسی په جلد اول صفحه 21 کې لیکي ویکره فی الصلاة تغطیة الفم. په لمانځه کې د خولې پټول مکروه دي. او بله مسله بدبختانه چې په ښځو کې سته، اکثره ښځې په شادیو کې په یو ډول کریمانو باندې مخونه وهي او بیا مسه ورباندې کوي، پریولي یې نه، ځکه که یې پریولي نو بیا هغه کریمان ځینې ځي. حلبي کبیر په صفحه 50 کې دا مسله را نقل کړې ده. وایي ګرد مخ پریولل خو څه کوي، که چیرې یوه نقطه پاته سي وچ ځای له اودس نه ایسي. بله مسله دا ده چې کله کله ښځو ته د میاشتنۍ ناروغي په وخت کې د دې اړتیا پیدا سي چې د باندې راوځي او بسم الله ووایي یا یو ذکر وکړي، او یا یو بل نیک نوم د الله وي. دا اخیستل دا ورته جایز دی. البته قرآن نسی ویلی، که د قرآن یوه ټوټه هم د ذکر په نیت وایه، د تلاوت په نیت نه، هغه بیا پروا نه کوي. البنایه داسې تورې لیکي وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن على قصد القرآن دون قصد الذكر. البنایه جلد اول صفحه 840. بله مسله دا ده چې بدبختانه ډېرې ښځې د ځان جوړونې دپاره آرایشګاهو ته ځي، او حال دا چې اکثره هلته فاسقانې فاجرانې ښځې راځي، او اکثره هغه پیشنونه چې په شریعت کې جایز نه دي، په هغه پیشنونه په آرایشګاهو کې کېږي. پر دې مسله بیا وروسته انشاءالله ډېر درسونه لرو، یو درس نه 2 درسه لرو چې ښځو ته کم ډول پیشن جایز دي او کم جامې جایز دي. انشاءالله دغه معاصر کالیګان چې دي یا دا میکاپونه چې دي، د دې مې ایلاده نومونه زده کړي دي، مسلې مې ورته پیدا کړي دي. دا یو په یوه درته ښیم انشاءالله چې دا ساڼي کالي دي او دا اوس مو نو ایر سول ما لیکلي دي را سره، دا بې له ستوڼو کالي دي او دا شیرټو پتلون دي. دا مې ګرده یاداشتونه را سره اخیستي دي، مسلې مې پیدا کړي دي که نه، هغه درته وایم. دا میکاپونه و سرخیانې و دا ګرده شیان مسائلې مې سره جمع کړي دي. په هغه کې خو به 2 درسې وي چې کم کار جایز دی کم نه دی جایز. او پر دې خبره چې ښځې ته تجمل جایز دی، ځان جوړونه ورته جایز ده، خپل شرعي حدود لري. پر ښځو دومره ټینګار شوی دی چې فرض لمونځ چې په مسجد کې په جماعت ادا کېږي هلته دې لا نه ځي، نو آرایشګاه خو بد ځای کې نه دي ځي. بله مسله دا ده چې ډېرې ښځې پایزیبونه په پښو کوي. دغه پایزیب چې ښځه په پښو کوي دا که چیرې په کور کې یوازې د خپل خاوند سره وي دا خو پروا نه کوي، اما که چیرې دا د دې د پایزیب غږ نامحرمه نارینه اوري او د هغه توجه ورته را اوړي نو دا کار بیا ناجایز دی. پیغمبر علیه السلام د عطرو خبره اخیستې ده. په هغه حدیث کې علماو دا خبره کړې ده چې هر هغه عمل چې د نامحرمو نارینهو توجه و پام و ښځې ته ور اوړي هغه تر هغه حدیث لاندې دی. ترمذي شریف په رقم 2903 یو روایت را نقل کړی
ترغیب و ترهیب هم را نقل کړي دي د ترمذي شریف په حواله. تخریج چې د ترغیب و ترهیب سوی دی هغه د بخاري شریف دغه ترمذي شریف دا رقم را نقل کړي دي. إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. هغه ښځه چې عطر یې وهلي د دې خوشبو پر یو قوم ولګېږي هغه یې بوی محسوس کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي دا داسې ده، یعنې زناکاره ده. هغه که خوشبویي که د پازیبو غږ وي هر شی چې وي. بله مسله دا ده بعضې ښځې د جنابت په وخت کې وي یا د حیض په وخت کې وي، نو دا ماشوم ته شیدې ورکولی سي یا که یې نسي ورکولی. د شپې ښځه غسل ورباندې لازم دی. په داسې حالت کې د کوچنی ژاړي وایي دا ښځه کولی سي چې ماشوم ته شیدې ورکړي، پر دې څه منع نسته. عبارات اوږده سته خو را نقل کړي. المبسوط لسرخسي الاول صفحه 47 را نقل کړي دي. بله مسله دا ده چې بعضې ښځې په میاشتنۍ ناروغي کې وي یا د جنابت په حالت کې وي، نو کوشش دې وکړي چې نوکان په دغه وخت کې وانخلي، د پاکوالي په صورت کې یې واخلي. او همداسې یوه بله مسله ده، کله کله یوه ښځه واده سوې نه وي، خاوند یې وفات سي، نو وایي دا به عدت تېروي که به یې نه تېروي. دا مسله زموږ د مذهب کتابو را نقل کړې ده چې پر دې باندې عده لازمه ده، ضرور به دا عده تېروي. که څه هم واده سوې نه وي، 4 میاشتو 10 ورځې به دا عده تېروي. کتاب تورې راوړي دي د فقه اسلامي دي. وتجب العدة كذلك بالاتفاق بعد وفاة الزوج في العقد الصحيح ولو قبل الدخول أو الوطء أو كانت الزوجة صغيرة أو زوجة صبي ولو رضيعا أو زوجة ممسوح. که څه هم دا خاوند نابالغ وي، کوچني ته یې ورکړي، لا به هم دا عده تېروي. فقه اسلامي جلد صفحه 2100 او رد موتار جلد 3 صفحه 510. بله مسله دا ده، وایي ځینې وخت یوه ښځه خاوند یې وفات سي او یا د خاوند ښځه وفات سي، په دې وفات سره نکاح له منځه ځي. خاوند ته بیا اجازه نسته چې ښځه وګوري، خو ښځه چون په عده کې ده کولی سي چې خاوند تر مرګ وروسته هم وویني، ان تر دې چې د اړتیا په وخت کې غسل هم ورکولی سي. مراقي الفلاح په جلد اول صفحه 240 کې مسله را نقل کړې ده. والمرأة تغسل زوجها ولو معتدى من رجعين أو إظهار منها في الأظهر. مراقي الفلاح جلد اول صفحه 240. هغه د نوکانو پرې کولو د جنابت په وخت کې یا د ویښتانو پرې کولو اواله مو نه وویله، په تاوای هندیې په جلد 15 صفحه 368 کې را نقل کړې ده. او همدا ډول ځینې ښځې دا عادت لري، پخوا ډېر وو ښځو به رخچینې پر سر کولې. دغه رخچینې پر سر کول ښځو ته جایز دي که نه دي جایز؟ دا مسله هم احکام تجمیل النساء صفحه 13 نور عبارات را نقل کړي دي، خو دا مسله ځینې ښکارېږي چې د داسې رخچینه که یا خولۍ که ښځه پر سر کوي چې د نارینه‌و دپاره خاص وي، دا خو نه ده جایز. اما بعضې سپین سرانې چې فقط د دې ویښتانو د ټولولو په ډول باندې د رخچینې پر شکل یو شی جوړ کړي، هغه بیا پروا نه کوي. او همدا ډول یو بله مسله هم سته چې بعضې ښځې د عادت لري سر سرکوي یا رنګوي ویښتان چې د سپین سوي
په دې اړه باندې هم علماو اجازه ورکړې ده. تکمله د فتح الملهم جلد 4 صفحه 150 کې دغه مسله را نقل کړې ده. نو دې ته ورته نورې مسائل هم شته، انشاءالله هغه په راتلونکو درسو کې تر بحث لاندې نیسو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.